زمونږ په ملک کې یو کار دا شوی دی چې د شپې د 10 بجو په خواوشا کې خلک بره کوټو ته ختلي دي، چتونو ته ختلي دي او بې وخته اذانونه کول، د دې دپاره چې په یو ځای کې هم په شریعت کې په صحیح سند سره دا نه دي ثابت چې د مصیبت د ختمولو دپاره ته بې وخته اذانونه کوه، دا په یو ځای کې هم نه دي ثابت په صحیح سند سره. نو دا عمل بدعت دی. او بیا دا یو مولوي صاحب چېرته ویلي دي، یو بریلی مولوي صاحب ما خوب لیدلی دی او خوب کې مې دا خبره لیدلې. ګوره شریعت په خوبونو باندې نه دی بنا او دې خوبونو له هېڅ اعتبار نشته، په دې باندې څه احکام نه ثابتېږي. د پیغمبرانو نه بعد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد بیا که څوک خوب ویني او په هغې باندې یو حکم ثابتوي نو دا دی غلط کار کوي. داسې خو به هر سړی وایي چې ما خوب لیدلی دی او ما پکې دا لیدلي دي، ما دغه لیدلي دي. نو اول خو دا خبره. بیا د اذان کول شریعت کې نشته. هم بس خلک دې دپاره څه دلایل پیش کوي، لکه امام طبراني رحمه الله یو حدیث راوړی د انس بن مالک رضی الله عنه چې پرون ما د هغې باره کې څه لیکلي هم کړي. مختصر مې دا ویلو چې دا حدیث سندن کمزوری دی په نزد د ټولو محدثینو، د ټولو محدثینو په نزد باندې دا کمزوری دی، ځکه چې په دې کې یو راوي دی چې هغه قابل قبول نه دی د محدثینو په نزد باندې او د محدثینو په تله کې هغه کمزوری دی، تر دې چې امام بخاري رحمه الله په هغه باندې ښه سخته جرحه کړې ده. نو په یو صحیح سند سره هم نه دي ثابت. بله ده که چېرته ثابت هم شي بالفرض جدلا لږ ساعت له به ومنو چې زه دا حدیث ثابت شو چې کله اذان وویلی شي الله دغه کلی د عذاب نه بچ کوي، نو موږ به دا وایو چې دې نه خو مراد دغه اذانونه دا کوم چې 15 وخته ویلی کېږي دا اذانونه ترې مراد دي. دا اذانونه خو به ترې نه مراد چې ته بې وخته اذانونه کوه. بل دا چې په اذان سره شر ختمیږي، د کیسه شک نشتی، عذابونه ختمیږي الحمدلله، رحمتونه د الله راوري او دغه اذانونه کافي دي که نه کوم چې 15 وخته د فرضي منځه دپاره ویلی کېږي. نو هېڅ ضرورت نشته چې موږ پکې نور اذانونه کوو. که یو سړی دا خبره موږ ته وکړي لکه بس خلک موږ باندې داسې اعتراض کوي او دا د جاهلانو اعتراض دی، وایي څه غلط کار خو یې نه دی کړی خو اذان یې ویلی دی. لکه بعض سبحان الله موږ باندې داسې اعتراض کوي، دا د جاهل سړي اعتراض دی. په دې وجه د جاهل اعتراض دی. که زه تاسو ته دا ووایم په ورځ کې 15 وخته مونځ دی، 15 مونځونه الله فرض کړي دي او زه شپږم مونځ کوم، د ماسخوتن او د سحر په منځ کې زه یو بل مونځ هم کوم. تاسو به راسره ومنئ؟ نه نه یې منئ. ولې؟ ځکه چې دلیل پرې نشتي. خو که زه تاسو ته دا ووایم چې تاسو ما ولې منع کوئ، زه خو د خیر کار کوم، یو راسره هم دا نه منئ، وایي به چې صحیح ده ستا نیت خو صفا دی خو دا کار نه دی ثابت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. او موږ سره یو تله ده په شریعت کې، حدیث د عایشه رضی الله عنها معروف حدیث دی، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. چا چې زموږ په دې شریعت کې داسې یو نوی کار وکړو چې هغه په دې شریعت کې د هغې څه اصل نه وي، بنیاد نه وي، دلیل نه وي، نو دا عمل چې دی دا مردود دی، دا د الله په نزد باندې قابل قبول نه دی. نو دا خبره یاد ساتئ قدرمنو چې د مصیبت په وخت کې د بې وخته اذانونه کول او کوټو ته ښته په دې باندې څه دلیل هغه نشته. بل د مسلمانانو په یره کې د مسلمانانو په زړه کې یره پیدا کول دي. لکه بعض ملګرو ما ته وویم چې موږ ډېر سخت یره کې شو چې یره که څه بس لاړ ورسه تباه شو، نو داسې کارونه چې هغه غیر شرعي دي د هغې نه ځان ساتل پکار دي. الحمدلله موږ سره نورې لارې شته، شرعي لارې، لکه ذکر او اذکار کوه، د فرض